د لوی رب په سپېڅلي نامه ټولو د فیسبوک مینوالو ته چې موږ به په دې وخت په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک موږ بې وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه. نن زه او نجیب راسا صاحب یو ځل بیا د خپلې سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو سره یو. نن به زه د مولانا فضل الرحمن صاحب یوه لنډه ویډیو له تاسو سره شریکوم چې مولانا صاحب څنګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو پر مخ دوه رنګي پالیسي په مخ وړي یا دوه مخي پالیسي پر مخ وړي. په هغې به یو څه خبرې کوو. راسا صاحب غواړي د الله اکبر چې د مختلفو د افغانستان د مختلفو ولایتونو یا د ولایتونو د پلازمینو څخه د الله اکبر ناره پورته کیږي. راسا صاحب هغې باندې به یو څه خبرې کوي. نو زه لومړی دا خبرې چې دي دغه تاسو سره دغه ویډیو څخه شریکوم. دغه ویډیو د مولانا فضل الرحمن صاحب د ډېره لنډه ده، تقریبا 10 ثانیې یا سکنډه به پرې زه خبرې وکړم. یو څه پې ویل غواړم او تاسو اول دا ویډیو لږ وګورئ په اردو ژبه ده، خو خیر به په پښتو کې وژباړو. हुकूमत होने का माना ये नहीं है कि मुल्क आपका हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब जरगे में तशरीफ लाने का। पहले बहुत बेटे पूछे, ये अभी आपने गैरत की बात की तो एक सवाल बाद औकात हम जैसे तालिब इल्मों के जहन में आता है कि ये जब आपकी खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी और बलूचिस्तान में भी, और नेटो की दोनों सप्लाई इन रस्तों से जाती थी, उस वक्त अभी जिस गैरत को आप डिमांड कर रहे हैं उस वक्त आप लोगों ने ये क्यों डिमांड नहीं किया? 5 साल में एक दिन के लिए भी आपने सप्लाई नहीं कल भी हमारी हुकूमत होगी तो हम यही कहेंगे। सूबाई हुकूमत कभी विफाक के रास्ते में खड़े होकर उनके साथ हाथापाई नहीं करती जी। सूबे में हुकूमत होने का माना ये नहीं है कि मुल्क आपका हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब जरगे में तशरीफ लाने का। ملګرو څنګه دا ویډیو به تاسو ته کوم به تاسو سره خپل تفسیر کوم او تاسو دا کوم کومنټونه چې راځي دا باید د ښکارا شي چې به او په ټولو ملګرو ته زما ډېر سلامونه او هغه ملګرو چې د الله اکبر ناره لیکلي هغه ته ډېر زیات مننه. دا به څخه مسله د سیو تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب ویډیو ولیدله. مولانا صاحب په دغه ویډیو کې سلیم صافي پوښتنه وکړه چې تاسو چې په وخت کې تاسو په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې تاسو حکومت نو د دې ځای د ناټو اکمالات یا منګو ته سپلای ملي شو دا کېدل او هم دغه بلوچستان کې ځنې اډیو او دغه د پاکستان په ځنې نورو ساحو کې د امریکای په دغه اډو څخه د پاکستان د اډو څخه په طالبانو بمباری کوله او په افغانانو به هم کوله. نو تاسو ولې لکه چې د غیرت خبره کوي تاسو ولې دا غوي مخونه نیوله؟ نو دا ورته په جواب کې وایي چې زه خو د لکه هغه ته وفاقي حکومت وایي نه چې د مرکزی حکومت خلاف باندې خو زه لکه یو صوبې ما یا یو ولایت ما زه خو دغه په خلاف نشم را پاسېدلی. نو دا یو دوه مخي پالیسي ده چې دا په مخ باندې وړي تر پاسېدلی نشي. ته خو یو لاریون یا یو غږ کوم تا پورته نه کوو چې په هغه وخت کې تا یو غږ پورته کړی وی چې ولې دغه ځای نه دغه د مسلمانانو خلاف چې زموږ یو اسلامي ګاونډیم دی د دې څخه د پاکستان څخه د تیاری د ځای نه پرواز کوي او طالبان او نور افغانان بمباری کوي. طالبان پلاس کې اکثره باغ په کلو په دې ځای به بمباری کوي چې باغ کې ډېر بې ګناه افغانان په شهادت باندې رسیدل. مګر دې هیڅ کله دا غږ پورته نه کوي ځکه دا چې هر ایجنډا ورته د پنجاب آرمي زو د پنجاب آرمي هم چې هغه ورته ور کوي دا مغه ایجنډا په مخ باندې وړي. دا د افغانانو په دغه کومه د ضرور لسی زلاسي چې دا افغانانو کومه وینه بهيږي په دې کې ډیر زیات د دې د ګوند لاس هم ده. یو بل ویډیو ما سره او هغه ما سره اوس نشته ان شاء الله تعالی هغه به ډاونلوډ کوم به لتا سره شریکوم چې په دې کې دغه د پاکستان د ISI په خوانې مشر جنرال حمید ګل هغه ویل چې احمد شاه مسعود چې دی لکه د چې هر وخت کې کابل ته ځم په وخت باندې کابل باندې د شورای نظار او سره په څنګ کې دغه نور ځنی ګوندونو په مشترک ډول باندې دیو په وخت حکومت نو دی ویل چې کله ځال ته زما نو زما شپه چې وای ک دوی دازه د احمد شاه مسعود سره تیروم. نو دلته دوی د ازمنګ ځنی مشران چې دي یا ځنی ګوندونه چې دي دوه همیشه لبار نه دغه کیږي اکمالات دوی د بار نه کیږي. دوی خپل هیواد ته مخلص نه دي. لدې څول سيزو رئیسي دلته د جګړه روانه ده. ما یو بل ویډیو کتل چې لکه په سپین بولدک کې افغانان څنګه د بلوچستان په طرف باندې روان دي او په دغه لین باندې دغه تیریږي دغه د سپین بولدک په لین باندې. نو که چیرته زموږ په هیواد کې امن وي
او دا جنگونه نه وي نو څه ضرورت و چې موږ به په هر شي دپاره لکه بلوچستان یا خیبر پختونخوا ته روان وي ځکه چې دې په خاطر باندې چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده موږ افغانان په خپل هغه دغه تعمیرات ورانو کورونه ورانو روغتونونه ورانو ښوونځي ورانو پوهنتونونه ورانو او بیا وروسته بېرته چې کله ضرورت شي نو بیا هم دغه علاج معالجې دپاره بیا ویزې اخلو په قطار باندې ډېر زیات افغانان ولاړ دي هاخواته چې دغه خط څخه تیر شي او لاړ شي خپل علاج په خاطر باندې روغتیا په خاطر باندې په دې کې د ملت هیڅ ګناه نشته د ولس ګناه نه ده دې کې ګناهګار اکثره دغه ګوندونه دي که هغه پخواني وو که د خلق او پرچم ګوندونه او که جهادي ګوندونه دوی بل ځای بهر روزل کېږي افغانستان ته راځي بیا غواړي چې په زور باندې په ولس باندې حکومت وکړي ولس سره مقاومت کوي او همدغه جګړه به همداسې بیا دوام پیدا کوي ځکه دوی همیشه لاسپوڅي د نورو هیوادونو او بل دا کار دی چې ځینې وخت کې صرف د دغه په وخت کې د شهید سردار داود په وخت کې په هغه وخت کې ځینې دغه کوم ګوندونه چې تلي دا خو بیخي لاسپوڅي چې په هغې کې جمعیت اسلامي یو لوی ګوند و ځکه چې په هغه وخت کې په افغانستان کې شرعي نظام هم و اسلامي قانون هم پکې و او د هغې باوجود دوی لاړه ورته دغه ایس آی روزل او بیرته د افغانستان په خلاف باندې استعمالول او افغانستان یې په خراباوه او دوی سره په دغه خرابۍ کې شریک وو همدغه و چې د افغانستان دا وخت د داود حکومت کمزوری شو او هغې به خلق او پرچم ته لاس ورکړو او خلق او پرچم به یې کودتا وکړه که چېرته په هغه وخت کې دوی هغه حکومت نه وی کمزوری کړی او دوی په خلاف باندې راپاڅېدلی نه وی او پاڅون یې نه وی کړی نو بیا به هغې سردار داود چې و شهید سردار داود هغې به کېدای شي هغه نورو ګوندونو ته به یې لاس نه وی ورکړی خو دا خو تاریخ دی اوس په دې ډېرې اوږدې خبرې نه کوو مسله د الله اکبر ده په دې باندې به وروسته نجیب خبرې وکړي راساسې به تاسو ته د هغې په هکله یو څه ووایي نو نن خبرې لنډې کوو انشاءالله تعالی زه به بیا د یو بلې ویډیو سره راځم هغه به بیا تاسو ته ښکاره کوو د سیاره ورځ او ځینې نور ملګري به هم بیا دې ته بلنه به ورکوو چې موږ سره په ژوندۍ بڼه په دې پروګرامونو کې برخه واخلي راساسې تاسو د الله اکبر په اړه کې څه ویل هغه تاسو یې ووایئ ځکه چې هغه موضوع مې تاسو ته پرېښودله الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو زماني صاحب شروع مې په الله اکبر وکړله ځکه چې ډېرې نورې خبرې تاسې وکړلې ډېر د په هېواد کې په افغانستان کې دوستانو دا اوس ډېر زیات حساس شرایط دي او دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی ځکه چې هر افغان د دې مسؤلیت لري چې په هغه خاوره کې ژوند وکړي د هغې اولادونه د هغې ټول هغه د ژوند ټول سهولت باید په هغه ملک کې واوسي او دغه ملک اوس زموږ اوس مستقیما د آیسای او د آیسای د ملیشو سره په جنګ استو او غواړي چې هغه خپل هغه آینده ټول پروګرامونه د طالب په جامه کې یا د بل په جامه کې په افغانستان کې پیاده کړي او موږ په صلحاو کال نور وروسته لاړ شو تر څو موږ د یو غلام په شکل باندې د بل غلام چې د خپل هم غلام یا به موږ د دې د غلامانو په شکل باندې په دغه منطقه کې واوسیږو چې دا زموږ په مجموع کې زموږ کلتور زموږ فرهنګ زموږ تمدن دغه ټولو ته یوه لویه یعنی کاملا لویه ضربه ده نو دوستانو دې خاطر باندې ډېر اساس شرایط دي او دا ډېر ښه کار دی چې اوس په دې شرایطو کې په یعنی خپل افغانان رایج شول ورو په دې پوه شولو د جنګ په ماهیت پېښ شوي دي په کلونو باندې په دې هر څه پوه شولو چې طالب په دې شکل راځي یعنی دا یو ډېر یو غټ دغه د مثال دی دنیاوالو ته او ټولې دنیا ته دا یو غټ دغه ورکوو چې موږ وګورو چې موږ هم مسلمانان یو ځکه چې موږ ټول وایو الله اکبر دا په دې معنی چې الله واحد دی یعنی موږ هم مسلمانان یو نو الله اکبر الله لوی دی او الله لوی دی او بخښنه غواړم الله لوی دی یعنی هدف دا دی چې په دې کې د یو مسلمان او د بل مسلمان وژنه یعنې دا مطلق ناروا کار دی او هغه یعنی دې ته د الله اکبر په دې معنی چې دا د دولت د دې سرتیرو او د دې ټولو په ملاتړ باندې دغه افغانان دا کار کوي ځکه چې په دې اوس پوه شوي دي ځکه که دا حالت داسې بد نمبر شي دی بیا په دې باندې پیږي چې موږ به په کلونو بیا بېرته خپل ځای ته رانه شو ځکه اوس ماشاءالله دی یعنې دغه نوي ځوانان چې زه ګورم دا ټول په دې باندې پوهېږي او په دا دلیل او د منطق دا استدلال لري چې اوس په دغه شرایطو کې باید په دغه شکل باندې موږ برخورد وکړو
نو ان شاء الله د افغانان رایښ شوي دي او دا هر څه لږ به وخت ونیسي او بېرته به ان شاء الله دا هر څه به نورمالېږي ان شاء الله. نو زه ډېرې خبرې نه کوم، زماني صاحب تاسو ته وخت در کوم او که چېرته احیانا زه به په لنډو خبرو باندې سمه مونږ کولی چې پیغام ولري یا دغه ولري شریک دي شي خوشحالېږو. مسله داسې ده د الله اکبر په اړه به زه یو څه خبرې نورې وکړم. الله اکبر چې دوی وایي لکه دا الله اکبر یوازې دوی نه وایي، دا مجاهدین هم وایي او طالبان هم وایي، اوس زموږ د اوسنی حکومت هم وایي. د دې مقصد دا دی چې په دواړه لوري باندې چې دي مسلمانان دي دواړه الله اکبر وایي. نو بیا چې دواړه الله اکبر وایي جنګ ته هیڅ ضرورت نشته، باید دغه مسله د سولې د لارې حل شي، ځکه چې دا جنګ ته موږ دوام ورکړو زموږ د هیواد اقتصاد د منځه ځي، زمونږ به دا هیواد یو په بیا په کنټرولو باندې بدلیږي. نو دې خاطر باندې باید اول زمونږ مهم او اولنی ضرورت چې دی هغه سوله ده. سولې لپاره باید کار وشي، ځکه وګوره زمونږ افغانۍ یو څه قدر او قیمت لري، د کالدارې نه جګه ده یا لوړه ده. پخوا چې په هغه پخواني جنګونو کې چې د مجاهدینو او هغه بیروس خپل میندو کې سره شروع کړل، په هغه وخت کې د افغانۍ قیمت چې هغه بیخي په بوجو به خلکو وړل او هیڅ ارزښت نه درلود، لکه د کاغذونو غوندې شي. په دې وروستو کې افغانۍ به یو قدر قیمت پیدا کړی دی. دشمنان نه غواړي چې زمونږ دغه د افغانۍ قیمت هم دغه رقم باندې پاتې شي. نور دا کوم پرمختګ چې افغانستان کړی دی دام نه غواړي، که په هغه په هر لحاظ باندې، که په نظامي لحاظ باندې، که د تعلیم په لحاظ باندې، که د پرمختګ نور دغه د سړکونو او د جوړولو په باره کې، که د بندونو په باره کې یو څه پرمختګ شوی دی، دا اوس بیرته غواړي چې دا یو ځلې بیا لکه د تیر په شان باندې هغه کوم چې په 96 نه د مخه او تر 2001 پورې وو چې هر څه په کډوالو بدل شوي وو. زمونږ ډېر زیات مهمات چې هغه وخت کې د عسکري وو هغه همدغه د ځینې جهادي تنظیمونو د لارې په مفته کې خرج شروع په نورو هیوادونو باندې. نو هغې د خپل هیواد دپاره خیانت کړی دی. نو اوس یو دفعه بیا دا ځینې سیستمونه جوړ دي، نو د دې د ورانولو لپاره بیا دښمنان لګېدي چې دا وران کړي. نو موږ به کوشش دا کوو که طالب دی که حکومت دی، دا باید داسې یو کوشش وکړي چې د سولې د لارې دغه پروګرامونه پر مخ باندې ویسي او افغانستان یو دفعه بیا ورانولو ته پرېنږدي، ځکه په دې کې ډېرې زیاتې ښځې کونډې کېږي، ماشومان یتیمانان کېږي، د هغې د سرپرستۍ بې څوک نه او هغه په ډېر مشکل سره خپل ژوندونه تېروي. خو هغه خلک چې جنګېږي هغوی ته دغه معلومات که ورته وي، خو هغې قصه کې نه وایي زموږ فامیلونه یا کورنۍ په ارامه باندې ژوند کوي، هغه نه د چا د نورو د کورنو په کیسه کې دي، نه د هغوی د بچو په کیسه کې دي، بس جګړو ته دوام ورکوي. په دې کې به بیا څومره کورنۍ چې دي هغه به بې ځایه کېږي، هغه به د خپلو کورونو څخه نورو ځایونو ته یا نورو هیوادونو ته کډوال کېږي، چې دا کډوالي او دغه نورو ځایونو ته تګونه دا هم یو ډېر زیات ذهني اذیت ورکوي، ماشومانو ته هم ورکوي او خلکو ته هم ورکوي. او ځینې خو بیا بیخي د تېښتې دپاره هغه دغه هم نه لري، هغه کوم اقتصادي دغه نه لري چې دا چې د خپل هیواد نه بار لاړ شي یا په خپله په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته کډوال شي. ځکه چې صرف دغه کار به صرف هماغه مالدار او سرمایدار کولی شي. او سرمایدار د جنګ کیسه کې ډېر دی، ځکه چې د هغې هر یو فامیلونه څوک په قطر کې دي، څوک په اروپا کې دي، څوک په امریکا کې دي، کاناډا کې دي، په نورو هیوادونو کې ناست دي، په هند کې ناست دي، په پاکستان کې ناست دي. صرف هغه خلک چې اجر او تکلیف یې هغه بېوزله خلک دي. نو په دغه بېوزله خلکو او په دې بېوزله مسلمانانو باندې رحم وکړئ، که هغه حکومت د خوا نه دي که د طالبانو د خوا نه دي، دوی ته تکلیف مه ورکوئ. الله تعالی به تاسو به خپله تاسو به داسې لوی عذابونه درکړي چې خپله بیا به په دې باندې ودرېږئ. نو زه نورې خبرې نه اوږدوم، خبرې را لنډوم. تر بله ویدیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان.